یاره ازمینه خبر شوم مشر سره سار غوی ما کړله یاره مشر بیخي د یارانې نه دی اورې دومره دماغ خرابوي بیخي مو سره روانه کړله اورې آی دې بیا راغی Oh no! السلام علیکم. وعلیکم سلام مشر خی دا مانه د واتساپ نمبر راکا ها ته د واتساپ نمبر ته سوای د تاسو سره سار غوی من نه کړی نه لته ته پیلېګم مشره په دنیا کې مې په شل جریبه ځمکه قبضه کړوه او اوس ګوره قبر مې صرف 2 غزه ورسېدو هر څه رانه پاتې شو تاسو به دا څه قبضې ما په 2.5 کیلومتره او 10 ځمکه باندې قبضه کړوه چې قبضه کوه دا 2.5 کیلومتره اوږده وه نو پلنه څومره وه 2 فوټه نو دا څنګه ځمکه وه دا نالۍ وه ولې جبه دې رستله په بریتو لاسونه وای څه توره دې وکړه چېرته تللی وې هلکه تلم هندوستان ته هندوستان کې دې څه کاته هلته یو هندو د هغه نه مې خپې وولې مشره تا دې خپې وولې نو سر دې دې ول نه واو مړه سر دې بل چا ونه وکړه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام زما تیزه تبه وه یو شپږ میاشتې مخکې تا له راغلی وم که نه تا وې لامبې به نه اوس په دې لارې باندې تېرېدم وایي چې داسې معلومات وکړم چې څنګه چل وکړم ولامبم که نه ځوانه څه کار کوې یاره هېڅ کار هم نه کوم مشره بلکل فارغه ناست یم ډېره د شرم خبره ده ستا په وخت کې چې قید اعظم هغه پاکستان آزاد کړی و بیا خو داسې ستا ته هم ډېره د شرم خبره ده ولې نو ستا په عمر کې چې بټو هغه ته یې پانسي لا کول وه لکه زه خبر شوم چې د ښځې د خاوند دا جوړې په اسمانونو کې جوړېږي او کنه دا ټیک خبره ده ښځې خاوند جوړه خو په اسمان جوړېږي ښه نو دا چې زما هغه جوړه شوې وه چې د برې نه ورو هغه ته جمړه شوه غټ مصیبت شو څه مصیبت وشو اجینۍ سره به مې چې خبرې کولې هغې ته ناستې په ګپ کې وویل ما ویل چې څو دې مونځ نه کړی زما سره رابطه ونه کړي اوس رابطه نه کوي چې مونځ وکړو رابطه به وکړو مسلمانه درېیمه ورځ ده چې رابطه یې نه کوي کېدای شي سروزې له تلي زه چې په دې وخت کې ستا د سادګۍ او عاجزۍ ته وګورم په زړه کې مې یوه خبره راشي کومه خبره چې ته د دندې نه ډېر دلی ولې پریشانه یې رورې پریشانه او دلم چې هلک راته ټلیفون وکړو چې زما خور ته میسج ونه کړي او نمبر یې ډیلیټ کړه که نه وبه دې ولم نو ډیلیټ یې کړه که نه په دې کې څه خبره ده نو هغه راته د خپلې خور نوم نه راغلی زه کوم ډیلیټ کړم مشره چې اوس په دې ځنګل کې منظره راشه په تا پسې شي ته به څه کوې نو بس زه به ته منډه کړم که نه نو چې ته دې منډه کړې هغه د پسې در منډه کړي نو بیا به څه کوې نو بس ونې ته به وخېږم نو چې هغه در شي ونې ته پسې در وخېږي بیا به څه کوې نو بس اوبو ته به دې ټوپ کړم نو چې هغه در شي اوبو ته پسې ټوپ کړي نو بیا به څه کوې ولې ته دې سمندري دومره سپورټ کوې که نه ولې ستا سپلار دی خو ولکه پرېږده مسلمانه څه کوې مشره څه له وایي دا لکه ولې دا دې له ومه چې ده ما ته یو میاشت مخکې خنځیر ویلي نو خنځیر ته یو میاشت مخکې ویلې وه ته یې نن وایي نو ما په ټي وي کې نن ولید مشره په خیر مبارک شه چاوي زه د واده وشو او که نه واده مې وشو د چا سره د جینۍ سره واده خو کېږي د جینۍ سره زما د خور خو د هلک سره شي دې ټایم ته وګوره په دې روډ یو ګاډی نشته پنډۍ مې ماتې شو سار نه راخلاص یم سړیه لکه چېرته تللی وې اسمان ته تللی وم بله بیره چې تلې ما به ځان سم بولې دوکانداره ویپر بسکوټ شته راکړه چې وخورم او غټه جګړه جوړېدو واله ده دوکانداره یو بل راکړه چې وخورم او غټه جګړه جوړېدو واله ده دوکانداره یو بل راکړه چې وخورم او غټه جګړه جوړېدو واله ده یاره مسلمانه دا واله خو دا څه ټایم نه ته لګیا چې غټه جګړه جوړېدو واله ده غټه جګړه جوړېدو واله ونه شو دا به څه ټایم کېږي دا به هغه وخت کېږي چې ته کوم ساعت پیسې غواړې